سوال به ووایو دا ورور وایي چې علماو نه موږ دا خبره اورېدلې ده، وایي تا نه موږ اورېدلې چې کوم سړی استغفار ډېر وایي نو الله ورله زامن ورکوي، بارانونه الله راوروي، رزق ورته الله پراخه کوي. او وایي زه خو یې د ډېر وخت نه وایم، وایي زه خو استغفار باندې مې ژبه ستړې شوه، غوسې نشته، نه راله الله زامن راکوي، نه بارانونه راوري او نه رزق پراخه کوي. الجواب دا خبره بالکل صحیح. هود علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي وو؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم. ای قومه استغفار ډېر وایي، الله به باندې باران راووري. خبره صحیح. څوک استغفار ډېر وایي باران راورېږي، الله وله بچي ورکوي. نوح علیه السلام څه ویلو؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. څو استغفار ډېر وایي الله به څه درکړي؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ډېر بارانونه به الله راوري. ويمددكم بأموال وبنين، الله بدل ډېر مالونه درکړي او زامن به درکړي. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، الله به ښایسته ښایسته باغونه درکړي، ښایسته ښایسته ولې به درکړي، چینې به درکړي. تر شر الله به رزق دا ویلي دي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، که چېرته دې کلي والو ایمان راوړی، صحیح ایمان او د الله نه ویرېدې، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، الله وایي د اسمان نه به برکتونه راوورو، د ځمکې نه به ولم برکتونه راوباسو. خو دا ورور وایي ما څه ویلي، مسله ثابته خو داسې نه دي لیدلي. ولې؟ جواب یو، د الله په خبره کې شک شته نشته. نو څنګه چې الله ویلي دي خو کېږي، استغفار ډېر وایه، باران هم راوړي، بچي هم الله ورکوي، مال هم الله ډېر ورکوي، ښایسته ځمکه هم ورکوي، فصل هم برابري. د ټولې خبرې یقیني دي کې شک نشته. چې ونه شوه نو بیا یو څو خبرې دي. یوه کیدای شي دا ورور دا کوم چې وایي چې زه استغفار ډېر وایم، دی استغفار وایي او زړه یې غافلوي. کیدای شي که نه شي که استغفار چې څوک وایي دا به دوه قسمه، یو استغفرالله استغفر، هسې بس عادت دي جوړ کړی، نه پوهه دی چې استغفر الله څه ته وایي، نه الله ته توجه شته، دا استغفار نه قبلي. نو کیدای شي چې د ورور زړه د استغفار په وخت کې غافل. دویم، یو سړی د استغفار وایي او په ګناهونو کې اخته دی، په قسمه قسم ګناهونو کې هغه طرف ته توجه نشته، هغې د رسول الله هغه څه نه ورکوي. کیدای شي که نه شي کېدی، داسې هم کیدای شي چې الله چې دله دا بچی نه ورکوي یا مال وله نه ورکوي، په دې کې د مصلحت غواړي خیر، په دې کې دی چې دته بچی میلاو نه شي، دته مال میلاو نه شي، خو دی خو د خپل خیر نه دی خبر کوي. اهمه خبره دا یاد ساتي په دې جواب چې کله یو مسلمان د الله نه سوال وکړي او دعا وغواړي، لازم نه ده چې دا به په ټکه قبلي. حدیث کې دا راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی، ډېر فایدهمن حدیث ته وتکیه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو مسلمان دعا وغواړي، ګوره استغفار هم دعا ده که نه، یا الله ما ته بخانه، کله چې یو مسلمان دعا وغواړي الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، په دریو کې ول الله یو ورکوي، دریو کې ول الله یو لازم ورکوي. یعنی دعا غوښتونکی خالي لاس نه راوړي، یا اما ان تعجل له دعوته، یا خو دی چې الله نه څه غواړي هغه ول الله ورکوي، و اما ان يدخرها له في الاخره، او یا دا چې الله دا دعا د دې څه قبول نه کړي، دی چې څه غواړي هغه ول ورکوي، نه هغه ول ورنکړي، خو دا دعا ول وساتي نو په آخرت کې ول د دې په بدله کې اجر ورکوي. و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها، او یا الله د دنه یو مصیبت را رواني هغه د دعا د لاس لري، دریو کې یو کې کم کم، یا چې څه غواړي هغه بول الله ورکړي، یا بول الله د دعا د آخرت لپاره پرې دی اجر به ورکړي، یا دې په ځای به الله بل شر او مصیبت لري. نو دا ورور چې کوم د استغفار ډېر غواړي، وایي دریو کې خو یو میلاو هغه نورې خبرې نه کومې چې ما مخکې ذکر کړي، یا د دعا لیټ شو کېدای شي الله د ساتي د آخرت لپاره، الله دې په ځای د نور مصیبتونه درکړي، او یا په دې کې نورې بیماریانې چې د استغفار نه قبول. د الله په خبره کې خو شک نشته، الله خبره خو یقیني ده. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه ډېر زیات پاتې شو، موږ هم زړه کېږي چې ډېرو سوالونو جواب ورکوو، وخت زموږ سره کم، انشاءالله باقي چې کوم سوالونه دي د هغې جوابات به پر روان نشست کې ورکوو. الله دې موږ پوهه کړي په صحیح دین باندې، او الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.